مجنون په لیلا عاشق و، منډې به یې والې، کله یو خوا کله بل خوا کله بل خوا. او دا مجنون قیس یې نوم و، قیس. مجنون لیوني ته وایي. د دې ډېرو منډو ترلو د وجې نه خلکو په لیوني مشهور کړو چې لیونی خشته او ډېر ښکلی و. او لیلا تکه توره وه، توره. نو خلکو به وی چې دا لیل شپې ته وایي، تکه توره وه. نو مجنون ته چا وی چې ته څومره خشته څومره توره وه، د خدای شان دی. او پسې لیونی و، د ده بدي شو، د دې بدي شو، د دې نو خوښه دی. نو لیلا ته خلکو وی د خدای نیکبختي ته خو وګوره دا لک څومره خشته ښکلې در پسې لیوني په نورونو ګرځي، په منډو سر دی وي، نه مې دی خوښ، نه مې لګي. مجنون ته خلکو وی ګوره توره چوړی ده، سب پکې ځان دی لیونی کړی دی. وی تاسو ورته زما په سترګو نه دي کتلی، تاسو زما په سترګو نه دي کتلی، تاسو په خپلو سترګو ګورئ. نو چې دا ډېر پلار خو په بچي خفه کېږي، نو پلار ورته اراده بچی بیت الله ته ځو، یو دوا له دې بوزمه، او اخري ځای خو د دوا مغه دی چې د خدای نه وغواړو چې د دې غم خلاص شي. پلار په مخه که هغه زمانه کې خورش کم و، بیت الله ته یې بوته او د بیت الله په غلاف کې ولا سر وردن نه که. او پلار ورته وایي بچی جاړي ورته پلار، بچی زه یو دوا کوم امین پې ووایه. وایه بابا؟ وی وایه بچی اللهم ارحنی من لیلا و حبها. یا الله ما د لیلا او د هغې د مینې نه دمه که، الله ما د لیلا او د هغې د مینې نه بچې دا دوا وکړه که د دې غم خلاص شوې. دا په نورونو ګرځې، دا په بارانونو کې منډې وې، ډوډۍ چای دې نشته، غرق شوې. هله ووایه بچې، غلی دی. هله بچې ووایه که نه اللهم ارحنی من لیلا و حبها، الله د لیلا او د هغه د مینې نه مې خلاص کړي، ما دمه که. خوشحو بچې دې څه وایي؟ لاس یې اوچت که اللهم من علی یا من علی بلیلا و حبها. خدایا یو احسان خو را سره وکړه، یو احسان وکړه ادا چې د دې لیلا سره خو مینه نوره زیاته که، د دې لیلا او د مینه نوره زیاته که، پروردګار احسان وکړه. او پلار هلته پې په سکون و پلتو شروع کړه، تا مرداره هلاک شي، ما راوستی چې دې غمه به خلاصېدو، ته خو نور غواړې، ته خو نوره غواړې. نو یو شعر یې ورته ووایي، یو شعر یې ووایي اللهم لا تسلبني حبها ابدا، یا رب لا تسلبني حبها ابدا، يرحم الله عبدا قال آمینا. یا الله د لیلا د مینه خو ما نه چتې لر نه کړي. اوس پلار ته لروستی دی، دې څه کوي؟ یا رب لا تسلبني حبها ابدا، الله د دې لیلا د مینه ما نه لرې نه کړي، دا رانه خوا نه کړي. يرحم الله عبدا قال آمینا، خدای زما په دې دوا چې کوم بنده امین وي په هغه م رحم وکړي. مطلب دا چې بابا امین پې ووایه چې خدای د باندې رحم وکړي، امین پې ووایه چې خدای باندې رسېدلی. نو واقعي چې مینه اړه کې راشي بیا داسې مینه، بیا نه پنوري نه پنوري نه په بادي نه په باراني. نو مجنون هلته کېناسته، نو لیلا ته چا وی هغه پاگل خو راغلی دی، هغه ځنګل کې دته ناست وی دی څه خوري؟ وی څه خوري؟ پلار کور خو یې دلته نشته او نه پټې شته او نه څه زمینداره شته. نو یو وینځلی یو جام پې ورکړی، دا دی نیکبخت له یو څه چې دا خو اوس جام پیسې به مجنون له ورسېدل. چې پې ورسېدل مجنون ته هغه وینځه وی دا پې اوس هغه غریب پپی اوس کم ځای او په خپلې شک کې پروت و. دا پې اوس کوي کم ځای، دا یې کم ځای نه راوړل، وایي دا لیلا را کړي دي. پې اوس کړل تاریخ کې خو دقه راځي چې خوشحاله شو پې اوس کړل. هسې زه په دې زړه کې وایم، په دې زړه کې چې ورته یې وایي چې دا لیلا را کړي دي چې دې غریب به څونه په هغه روزو ته چورلکونه والي، هسې به درته نخرې به یې کړي چې هو دې پورې لیلا لاس جنګېدلی دی
هغې په لاس د چیلی نه یې وتېدي او هغې راله پیو کې اچولې نظر چې سپی یې ښکلی دیوال یې ښکلی چې پی به یې تېرېدل څنګه پی اوس کل سال لیلا بل جام ورکه او یو بل چې د څوک خبر شو چې لیلا خو پی ورکوي هغه راغی د دې غریب نه مخې ته ورخ هغه ونیو ورخ پرېوت او چې دې پی وړل دی وینځې سار له نو دا بل ورته وایي دا چې کوم مجازي عاشق دی وی څه کې وی دا لیلا مجنون دی عاشق دی دا پی وړل وی زه مجنون یم زه عاشق یم زه لیونی یم ډوړ جوړی نشته بس هغې وی ډېره ښه دلی پی ورکړل اخوار پاتې شو اوس لیلا پی ورکوي او وینځې وړي دی بل لی ورکوي دی مجازي له هغه حقیقي پاتې دی چې څو ورځې تېرې شوې نو لیلا وی چېره دا ورکه ګورو دا مجنونه خو نه دی خبر چې پی چا له تلي دي او ګورو چې دا واقعي دی عاشق دی په ما باندې او که داسې گپ شپ لګوي نو وینځې ته وي داسې وکړه نن دا جام یوسه او د مجنون ته ووایه چې لیلا وینه غواړي پته به اوس ولګي نو چې دله ورغې او چې چا پیس کلي وه مجازي ورته وایي چې جام یې یوړو او ته وی پی دې راونړل وی نن پی نشته لیلا وینه غواړي وی پی راوړه وږې ما پی راوړه وی نن پی نشته لیلا وینه غواړي وی پی راوړه وږې ما وی نن وینه غواړي وینه او ته څه وایي وی وینې والا هغه لیونی شاته ناست دی زه پی والی یم که پی د سره یي خو راکه که نه وینه هغه نه غواړي نو هغه له چې ورغې وی هغې غریب خو یو ورځ پیس کړي و باقي خو د بل والي دي ظالم ورغ کې ورته بشیر جان ناست و بشیر جان ورغ نیول چې خو د والي دی نو هغه بل چې دی هغه لا ورغې غاصدي لا چې څنګه ورغې ورته ویې لیلا پی وینه غواړي یو ورځ غریب کړي والا وی راکه نو په یو اندام کې ستن منډي او وینه ترې وباسي که د لاس بیخ وخی که د مخ بیخ وخی که د خپې بیخ وخی که د خېټې بیخ وخی جامې وله ډک نو دا چې موږ وایو د وینې مجنون د پیو نه خفه کېږي موږ د پیو مجنونان